د مقاومت جبهې تازه او غټه ادعا د مقاومت جبهه وايي طالبانو پنجشیر کې لسګونه ملکیان وژلي، خو طالبان دغه ادعاوې ردوي. سلامونه مو هرکلی کوم. د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر کې لسګونه ملکیان نیولي، یو شمېر یې وژلي، خو د طالبانو سیمه ییز چارواکي دغه ادعا ردوي. د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي دغه راز د لومړي ځل لپاره تایید کړی دی چې په وروستۍ نښته کې د دوی 15 وسلوال وژل شوي. د طالبانو ضد د مقاومت ملي جبهې د طالبانو ځواکونو تورن کړي چې پنجشیر کې یو شمېر ملکیان نیولي او شمېر یې وژلي. د جرمني د DDP خبري اژانس د راپور له مخې د دې جبهې ویان علي مسیم نظري پرون دوشنبه یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو وروسته له هغې چې ورته ډېر تلفات ورسېدل په یو شمېر سیمو کې کنټرول له لاسه ورکړ. د پنجشیر په ابشار او عبدالله خیل سیمو کې له 100 زیات ولسي خلک نیولي او لږ تر لږه 9 تنه نور وژلي. پنجشیر کې د طالبانو د والي ویان د ابوبکر صدیق ملکیانو د وژلو ادعا رد کړه، خو دا تایید کړی چې د پنجشیر ولایت په 3 ولسوالیو کې یو کم شمېر مشکوک کسان وروسته له هغه ونیول چې په دې سیمه کې د دوی پر ځواکونو برید وشو. د طالبانو دغه سیمه ییز چارواکي دا منلې ده چې د طالبانو د ځواکونو 15 غړي د مقاومت جبهې سره د یکشنبې په ورځ په نښتو کې وژل شوي. له دې مخکې طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو خبر